په پکتیا کې د نجونو د منځنیو او لیسو ښوونځیو د پرانستلو او بیرته بندیدلو په اړه د پکتیا پوهنتون د استاد ایمل خان نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. استاد ایمل خان ستړي مشي په خیر راغلی. یو عمومي پوښتنه دا کوم د نن راپورونو په اړه باندې دسه راپورونه خبري شوي دي چې ګوندې په پکتیا کې نن یو جرګه جوړېدله او د نجونو د تعلیم په اړه پکې خبرې کېدلې. په دې اړه تاسو ته څه معلومات شته چې څه فیصله کېدله؟ سلامونه آشنا صاحب، تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته کڅا ما هڅه وکړه چې د دې جرګې د ډیرو جزئیاتو په اړه خبر شم چې دوی ته څه پریکړه کړې چې زه نو وخت خبر شوم او د ټولنیزو رسنیو لارې خبر شوم. خو د بده مرغه ونه توانیدم چې ډیر جزئیات واخلم، کڅا هم په ټولنیزو رسنیو کې خدا خبره خبره شوی و چې دوی پریکړه کړې ده چې دوی باید د حکومت باید د نجونو د مکتبونو د خلاصون خبره ورسره ومني، کنه یې مني نو دوی به پاتون کوي. دغه سي نور خبرې په البته په سوشل میډیا کې شوي نو ما د کار کولو لپاره خپل هڅه وکړه، خو لبده مرغه ونه توانیدم چې نور ډیر جزئیات واخلم. د سپار صورت اسمه غختل چون تاسو التوي نو ځکه مې د پښتنو کړل ډیر دغه نو مونږ به یعنی ورسته معلومات پیدا کو. تاسو نه پښتنه دا چې تاسو خود پوهنتون استاد استئ د پکتیا وضعیت تر ټولو شاید خطاسي و پیژنې، ولی طالبانو په پکتیا کې د ولسونو د دې غختنې سره سره د نجونو ښوونځي بیرته بند کړل؟ کڅم په کارا سره طالبانو کوم وضاحتونه چې کړی دي هغه امغه خواني وضاحتونه دي چې دی وای چې موږ پورا چمتواله نه ورته درو د انجونو غوړ چې د انجونو د زده کړو لپاره بهتر شرایط جوړ کړو. همدغه سي په وتر باندې د دې خبره ده چې موږ وتر غوړو چې د انجونو د تعلیم لپاره یو تر جوړ کړو چې بیا دغه تر لمخې ښوونځي پیل کړو. خو لکه تاسو پر راپور کې هم چې ویل شول نګدي یو کال په تیریدو سره دغه تر هتروسه د افغان ملت د ولس سره نه د شریک شوي او لا هم ښوونځي په بلابل ځایونو کې تړلې پاتې شوي دي. که څه هم د ښوونځیو د تړلو موضوع په ټول افغانستان کې یو شان هم د ځینې داسې ولایتونو دي چې له همغه اولي ورځې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل ښوونځي ورځ هم نه دي تړل شوي. خو په پکتیا کې چې دوه نارمل درسونه روان ول، نارمل ښوونځیو ته ډېر په امن فضا کې ډېر په خوشحالي زده کوونکي ورتلل، درسونه جریان لرلو، ښوونکي ورته راتلل او هیڅ قسمه نه چا د امتیازاتو بهانه کړې ده، نه چا د نامنۍ احساس کړی دی. نیک مرغه اکثره خلک په فعلي شرایطو کې ډېر د امن احساس هم کوي. نو په دې اړه اوس هم ولس یې موږ نه پوهیږو چې لدی ورهاخوا کوم څه د دې لامل شول چې بیرته په پکتیا کې د ښوونځیو د تړلو ډیره ترخه پریکړه وشوه. په دې سره واقعا خلک ډیر خفه شول، ډیر زړه ماتي شول او کڅنه څه امیدواري او هیلمندۍ چې دوی ته پیدا شوي وي چې ان شاء الله نور بیرته د دینونو ښوونځي پرانستل شوي دي او دا به ادامه پیدا کوي. لبده مره هغه سی ونه شول نو ډیر وضاحت زموږ سره هم په پلاس کې نشته. یوازې همدومره چې دغه ښوونځي بیرته تړل شوي دي او خلک له شک پرته چې ډیر مایوس دي. استاد یو بل موضوع چې په همدې ارتباط او ډیره په ټولنیزو رسنیو کې یا په مجموع کې په بین المللي سطح ډیره جنجالي شوې ده غدا چې د طالبانو حکومتي چارواکي یا چارواکو ویلي دي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خلک نه غواړي چې خپل پیغلې لونی ښوونځیو ته ولېږي او دا یو کلتوري ستونزه ده. وي آیا ستاسو په نظر په دغه پکتیا کې هم دسه ده دا یو کلتوري ستونزه ده چې خلک رښتیا نه غواړي لونی باید تعلیم وکړي؟ زه فکر کوم لکه څنګه چې د روزګانیانو ورونو نظرونو کې هم واوریدل او د ټولو خلکو نظر دا دی چې د وزیر صاحب شاید خپل نظر وي، ممکن د ټول هغه د طالبانو د امارت نظر ونه وسیږي. خو زه دومره وایم چې د تیر 12 لسیزو کې خاصتا چې موږ شاهدانو د جنو د زده کړو د لیوالتیا او د خلکو د لیوالتیا چې دی غواړي چې ښوونځي ته جنونی واستوي، دی غواړي چې لورګانې خويندې
لوست شي او په ځان باندې حاکم شي ورسیږي هیڅ کله موږ دغه څه نه دي احساس کړي په ولسی کچا چې چا د کلتوري یا د سينوري خندونه د دې لپاره یاد کړی وي چې موږ د دې ستونزو لمخې جونې خونځې ته ناستو فرضاً لپکتیانه هم کپ سړی د پرمختګ په لحاظ وي یا د کار په لحاظ وي ډیر وروسته پاتې ولایت موږ پکتیکا لرو او په هغه پکتیکا غونتی ولایت کې هم موږ تاسو ولیدل چې د میا خان کاکا غونتی یو ډیر کلیوال سړی چې د ډیرو انساني سہولتونو نه به برخه پاتې شوی دی د هر ورځ ځي خپل درې لورګانې تقریبا 12 کیلومتره تر خوندزي رسوي او بیرته ورسره راځي له هغه خوا او حالت چې څومره دوی زده کول لپاره وخت لري هغه ته ورته منتظرګي او بیرته بیا کور ته رسوي نو دا یو ډیر کوچنی مثال دی همدغه سي زموږ په پکتیا ولایت کې هم ډیر داسې بیلګشته چې د ولس همکاري تر دې حد ده چې په فرضاً زیاري ولسوالۍ کې په بهر کې میشته یو نرمن د ته حزیديږي چې د جنونو لپاره د خوندزي د ودانۍ غلګښت ورکړي نور ډیر د داسې بیلګې هم لرو چې خلکو د جنونو د خوندزي لپاره ځمکې وقف کړي دي دوی په نور سطح کې بل بل همکاري ته چمتواله خو درته نو زموږ نظر ده چې هیڅ کله اوسنۍ کلچر او د خلکو اوسنۍ شعور او پوهه او اوسنۍ د ژوند ډول د دې لامل شوی نه دی چې د جنونو د خوندزي نه پرانیستل د موږ یو کلتوریست زوبل ستاسو د خبرو نه او ارزونې نه پوره زه مطمئنم لیدونکو دا برداشت واخستو چې نه ولسی خلک مخالفت کوي نه مشران قومي مشران مخالفت کوي او غیر د نه ډیره علاقمندي شته خو امکانات نه لري چې دوی د لپاره مکتبونه جوړ شي پرانیزي او دوی تعلیم ته دوام ورکړي په داسې صورت کې کچیرته طالبان خپل دغه دریسته دوام ورکړي او دغه مخالفت چې مکتبونه بند وساتي فکر کوي چې قومي مشران خصوصا د جرګو په ساته باندې هغه پاتون تر پاتېږي او مخالفت شروع کوي خپل زه وایم چې که هر حکومتونه باید لومړی خپل مسولیت تر سره کړي خلکو ته لازم سہولتونه او اسانتیاوي رامنځته کړي فرضاً کدي هلکانو د مکتبونو سره پرتله کړو فرضاً هلکانو ته اوس په اکثرو سیمو کې کلیوالو سیمو کې په ولسوالۍ کې په لری پرتو سیمو کې تر ډیره خوندزي شته خدا چې څوک خپل ځامن یورونه خوندزي ته لیږي او کنه لیږي دا نو د خلکو مسولیت خلکو ته راځي کی حکومت نه راځي کی ولکتر لګا د حکومتي مسول په مسولین په توګه یا د حکومت په توګه طالبان ته د پکار دی چې خلکو ته د زده کړو بیا په څنګه ډول جنونو ته د زده کړو زمينه مساعده کې اسانتیاوي تر رامنځته کړي بیا کله غي نه ورسته چا نه ورلګلې خوندزي ته چا نه پرې خودلې چا اجازه نه ورکوله فرضاً دا به هم معلومه شي چې لغې نه ورسته واقعا د کلتوري ستونزې شته کنه نو دا به وخت هغه وخت بیا جواب ورکړي زه فکر کوم چې په اوس وخت کې دغه سي خبره کول یوازې د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصلو د ډایرکټ سبب ګرځي او لکه تاسو چې ویل لا شک پرته چې د ولس غوښتنې بیا نه منل د ولس د غوښتنو په مقابل کې بیا دغه سي پالیسي خپلول او بیا داسې دریس خپلول چې ولس ناراضه کیږي د ولس دومره اساسي غوښتنې نه منل کیږي او دومره په جديت سره چې د غوښتنه کوي دا نه منل کیږي دا نو لا شک پرته چې خلکو کې نو امیدي خفګان او فاصله ایجادوي او د پټوله کې په زده کړو بد اغیزه کوي ټولنیز نظم باندې ډیره بد اغیزه کولای شي نو موږ هلمند یو چې نور د خلکو دغه مشروع غوښتنې ته او د ژوند د ډیر اساسي غوښتنې ته ډیر اساسي حق ته لبیک ویل شي او واوریدل شي دا غږ او بیرته په ټول افغانستان کې نه یوازې په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې د جنونو مکتبونه پرانیستل شي چې چوندا که څومره ځنډيږي هم څومره چې په دې کې ځنډ راځي د دوی تعلیمي وخت ورځي کیږي چې دا په ټول عمر کې نه جبرانيږي د دوی د ناهلۍ سبب هم ګرځي د دوی انګیزه وژل کیږي او بیا به زده کړې دغه سی یو مفهوم په توګه خلکو ته معرفي کیږي چې اصلا دوی ته برزخت ونه لري نو چې هر څومره ځنډي یو سات ځنډي یو دقیقه ځنډي هم د ټول افغان ولس په تاوان دي بله
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خان کورم ودان ډیر مننه د وخت نم د حضور نم د معلوماتونو ورودان تاسو نه